دا د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ ترمه کلی دی چیرې چې ښوونځیو ته د ماشومانو او ځوانانو لاسرسی محدود دی. د همدې سیمې یو ځوان عبدالقدیر پاڅون د خپل ملي او افغاني احساس له مخې په خپل کلي ترمه کې د شاوخوا 200 ماشومانو، نجونو او هلکانو لپاره د وړیا زده کړو فرصت برابر کړی دی. د ماشومانو لپاره د زده کړو برابرونکی عبدالقدیر پاڅون سکون رادیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د زده کړو لړۍ روانه ساتلې ده او د ماشومانو له شمېر څخه یې 80 تنه انجونې دي او پاتې نور ټولې هلکان دي چې په 3 وختونو کې ورته وړیا زده کړې ورکوي. شاوخوا یو کال څخه را په دې خوا د ماشومانو او د نوي نسل لپاره چې په دې کې تر 200 زده کوونکي شامل دي چې د 50 څخه له 80 څخه زیات انجونې او نور هلکان دي. هلته مې هغه ماشومان ته په وړیا ډول په خپلو شخصي امکاناتو چې د زده کړې زمینه برابره کړې. نوموړي زیاته کړه کله چې یو کال مخکې کلي ته ستون سوم ومې کتل چې د کلي ډیری ماشومان د تعلیم څخه لیرې پاتې سوي دي، نو د ځان سره مې احساس وکړ او د ماشومانو د روزنې په پار مې د زده کړې پروسه پیل کړه تر څو راتلونکي نسلونه مو د زده کړې څخه بې برخې پاتې نشي. زه چې کله دې سیمې ته راغلم شاوخوا یو نیم کال مخکې داسې څو میاشتې همداسې ناست وم، وروسته چې مې د کلي خلک ولیدل، ځوانان مې ولیدل، ماشومان مې ولیدل، هغه مشران مې ولیدل، ټول بې تعلیمه وو، ټول بې هنره وو، بې تعلیمه وو، له دې شي څخه بیخي په بشپړ ډول بې برخې وو. نو همدا احساس و چې ومې غوښتل د وطن لپاره کار وکړم، د ولس لپاره او د دې ملت د نوي نسل لپاره کار وکړم. نو په همدې اساس مې د ماشومان لپاره د وړیا زده کړو زمینه برابره کړه. د وویل تر اوسه کومې تعلیمي ادارې ورسره همکاري نه ده کړې او د پوهنې ریاست او اړوند تعلیمي ادارو څخه یې غوښتنه وکړه تر څو یاده برخه کې ورسره مرسته وکړي. ښوونې او روزنې په برخه کې هغه کوم مسؤلین چې د هغو څخه مې غوښتنه او هیله دا ده چې تاسې تمرکز هغه د هیواد یا د وطن لرې پرتو سیمو ته هم واړوئ، فکر هغې خواته وکړئ، ځکه چې په ښارونو کې ښوونځي شته، مکتبونه شته، ښوونکي شته، نسبت د هغو سیمو ته خلک د تعلیم او دې شیانو سره اشنا دي، خو په هغه سیمو کې بیخي خلک ډېر نفوس پروت دی، بیخي زیات نفوس دی، استعدادونه شته، خو هلته د تعلیم په برخه کې دوی ته بیخي کار نه دی سوی، د تعلیم له ډګر څخه په بشپړ ډول محروم دي. د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ په ترمه سیمه کې داسې مهال یو ځوان د 200 ماشومانو لپاره د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې تیرو 20 کلونو جګړو او ناخوالو ډیری ماشومان له زده کړو بې برخې کړي دي. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.